بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته درې داسې طریقې وښیم چې د طریقو په استفاده کولو سره به تاسو په کمپیوټر کې هیڅ کله وایرس زیات نشي او تاسو د کمپیوټر ډرایوونه به هیڅ کله د وایرس د امله زیات خراب نشي او تاسو کمپیوټر به همیشه پاک وي. ښه، لومړی وین کې آر موږ مشتکی وو ټمپ انټر. دغه کوم فایلونه چې راځي دغه ټول مضره فایلونه دي او ټول د وایرس لامل ګرځي د موږ کمپیوټر درندوي او فضای نیسي. نو د همدغو نه بیا وایرس هم په آینده کې جوړیږي او خرابوي هم د کمپیوټر فعالیت هم ضعیفه کوي. نو موږ باید د فایلو څخه کار کوو. کنټرول A سلیکټ آل شفت ډیلیټ ټول به ډیلیټوو. ټول هم چې ډیلیټ کړل او بیا راځو وین کې آر دوهم پریفیچ. دلته هم کوم فایلونه چې راځي دغه ټول مضره فایلونه او مضره فایلونه دي د موږ د کمپیوټر لپاره. دا هم کنټرول A او شفت ډیلیټ دا به هم ټول ډیلیټوو. ورپسې درېیمه طریقه یې وین کې آر کلین MGR. نو دلته موږ ته پیشنهاد کوي وي تاسو کوم ډرایو غواړئ چې پاک کړئ، سی ډرایو او که ای ډرایو. همدارنګه که تاسو نور ډرایوونه هم ولرئ، فلاش ولرئ، هارډ ډیسک ولرئ ایکسټرنل، نو هغه هم دلته کولی شئ چې پاک کړئ. زه ورته وایم چې د ما سی ډرایو پاک کړه. اوکې، اوس موږ ته هغه مضره مواد یا هم هغه فایلونه چې باید موږ یې پاک کړو هغه موږ ته ټول پیدا کوي. ټول یې دغه دې پیدا کړل. نو دغه کوم چې چک نه دي دا به هم موږ چک کړو او ورته ووایو چې اوکې دا نو مکمل حذف کړو. یا آیا غواړئ دغه فایلونه ډیلیټ کړئ؟ هو، دا یو هم د کار فایل نه دی، ټول مضره او خراب شوي فایلونه دي چې د موږ کمپیوټر درنوي. نو اوس به تر هغه پورې صبر کوو تر څو دغه د موږ د کمپیوټر مضره فایلونه ټول څه کړل شي، ډیلیټ شي. فایلونه ډیلیټ شول او سی ډرایو مو پاک شو.